ښکلا او رنګین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. د 18مې ناحیې په 15م ګذر کې د 1101 مترو په اوږدوالي او په 28م ګذر کې د 913 مترو په اوږدوالي د لښتیو په ګډون د کوڅو او سړکونو کانکریټ چارې روانې دي. کوچه در مدت 20 سال که ساخت و ساز شده بود از طرف زمستان اودن میشد، عبور و مرور مردم مشکل میشد و از طرف تابستان خاکباتی همین مردم مشکل داشت. با گل لای خاک ما مشکلات زیاد داشتیم. امروز خداوند یار خیر بده که این کوچه ما را کانکریت و قیر میکنن و از مردم عالی خودم تشکری میکنیم. خیر ببینی میگه میشونه که باید این کوچه را بعد از کارش از این درست مراقبت بکنن و از این درست استفاده خوب بکنن. یا د پروژې به د سړو موسم ته رارسېدو وړاندې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي چې په جوړېدو سره به یې د چاپېریالي ستونزو حل کېدو سربیره ښاري پراختیا ته هم زمینه برابره شي. د ژوند د قیمت وخت او شیبې ورکوو په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو. آبادي یې لازمي بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو. آبادي یې لازمي بولو پر ځان